د قوم قبیلی یا د خاندان وجنه یا د نسب حسب د وجنه انسان ته فضیلت عند الله نه حاصلېږي. د الله په نزد انسان ته عزت الله حاصلېږي کله چې د ایمان وروړي او نیک اعمال کې یو تقوا اختیار کړي. چې انسان څومره زیات تقوادار وي عمر عند الله زیات عزتمند وي. یو انسان عربي دی، دی وایي زه عرب یم او زه نورو خلکو نه افضل یم، ما ته فضیلت حاصل دی. دا خبره غلطه ده. په قوم باندې چاته فضیلت نه حاصلېږي. یو انسان عجم دی یا یو بل قوم سره تعلق دی، بلوچ دی او سندی دی او پښتون دی یا داسې یو بل قوم سره د تعلق دی، دی وایي زه د نورو خلکو نه بهتر یم ځکه چې زه مثلا بلوچ یم یا پښتون یم یا پنجابی یم یا سندی یم، نو ما ته فضیلت حاصل دی. نو د قوم د وجه نه چاته فضیلت نه حاصلېږي. فضیلت چې حاصلېږي هغه د تقوا په بنیاد باندې حاصلېږي. یو کس چې څومره زیات تقواداري، متقي، پرهیزګاري، الله نه یریږي، ګناهونه نه کوي، اعمال صالحه کوي، دومره به دا انسان عزتمند وي. بیا د قوم او د قبیلې د وجې نه چاته سپک کتل، بد رد ویل د عمل نه جایز دی. د قوم د وجې نه به چاته تانه نه ورکوي، چاته به بد نه وي چې ته فلانکې قومي، ته سپکې علیاذ بالله، یا ته دا قومي او ته سپکې. د قوم د وجې نه به چاته سپک نه ګوري، ځکه په قوم باندې د قوم د وجې نه د حسب، نسب، خاندان، علاقې د وجې نه چاته فضیلت نه حاصلېږي. یو مسلمان که د هغه تعلق د هر قوم قبیلې سره خو چې تقواداري، نو ده ته فضیلت حاصل دی.